السلام علیکم ملګرو قدرمنو ستړي مساس نن زموږ کوم ټاپک دی کوم مضمون دی یا کوم سبق یې بولي هغه پر الکتریسيټي دی چې کوم زموږ په کورو کې چې کومې پنکې دا کوم موبایلونه چې کوم شان په بجلی چارجیږي اگر تقریبا په الکتریسيټي کې راځي نو نن موږ خبره پر الکتریسيټي کوو په الکتریسيټي کې اول دوه شان چې دی یو اول به زه درته وایم چې په دنیا کې یا په کائنات کې چې هر هغه شی چې یو ځای کوي یا سپیس کوي دا رقم سپیس کوي هغه ته موږ میټر وایو په کائنات کې یا په دنیا کې چې هر هغه شی چې یو سپیس مطلب یو ځای کور کړی دی هغه ته میټر ویل کېږي دا رقم میټر چې دی هغه بیا د اټم څخه جوړ دی زما چې کوم د مخ لیکچر دی پر اټم باندې هغه وګوراست بیا د اټم بعد چې دی بیا اټم د چی څخه جوړ دی هغه د پروټونو اټم is made is composed of protons اټم چې دی هغه د نیوټرون پروټون الکترون څخه جوړ دی دا به په تیر لیکچر کې ووایاست یا به واوراست دا چې اوس ما کوم شان ولیکه دا اسمه خالي ماده دغه دپاره د ریممبرنس دپاره یا برته د ریویژن دپاره ما دا درته ولیکل نو د بجلي سره د ګل غټ کار چې دی هغه د انسولیټر او د کنډکټر کار دی کنډکټر هغه شی دی چې د هغه کرنټ پاسیږي کنډکټر هغه شی دی چې د هغه کرنټ پاس کیږي یا وځي لکه اوس چې ورسلو د یوې خوا کرنټ ورکړه د بلې خوا ته کرنټ راسي نو دا ویر چې دا کنډکټر دی دغه رقم اوبه سوې د بجلۍ ویر ته په اوبو کې کښېږدوه نو ته پر بل کونج ودرېږه د اوبو تا ته به هغه بجلي محسوس شي ولې هغه کنډکټ یي دې د هر هغه شی چې بجلي پاسي هغه ته کنډکټر ویل کېږي او کنډکټر ولې کنډکټر دی څه وجه ده د کنډکټر مین وجه دا ده چې په هغه کې کنډکټر یو میټر دی مطلب یو اوبجیکټ دی یو شی دی څه وخت چې ته کرنټ دا شي ته ورکې په دا کنډکټر کې اټمز دی ظاهره خبر ده میټر دی یو شی دی نو د اټم څخه به جوړ دا کشنی اټمز دا رقم سره په بوند سره تړل شوي څه وخت چې ته دې خوا فورس ورکې په دې کې الکترونز په د اوټر شیل کې فری هغه ته ته څه انرژي ورکړه هغه د خپل شله ووځي د خپل چې کوم حدود دی در هغه ووځي د هغه رقم پلکه او دا رقم الکترون چې هغه ډېر کمزوري فری الکترونز او ډېر کمزوري مطلب سره بوند د خپل د نیوکلیس سره د اټم سره ډېر دغه بوند ویک بوند نو ته چې څه فورس ورکې د اګر د الکترونز پرې وخوا ولاړ شي په دا فلو اف چارجز چې دی دا بیا کرنټ جوړیږي اوس فلو اف چارجز چې دی ولې خو الکترونز دی الکترونز یو چارج لري نیگیټیو چارج منفي چارج لري څه وخت چې ته فورس ورکې پر دغه باندې پر دا ډایرکشن باندې کرنټ پر دا ډایرکشن باندې فلو کې چارجز فلو شي نو کرنټ جوړ شي دا هغه رقم انسولیټر دی انسولیټر لکه اوس ربر د هغه بجلی نه وځي یا کرنټ نه وځي یا تخته سوله ټیک دی د هغه وجه دا چې پاک کې فری الکترونز لکه په داسې کې چې کوم الکترونز وله دلیه نشته په انسولیټر کې دا الکترونز نشته هغه ډېر ټایټلی بوند دي د خپل نیوکلیس سره د الکترونز in the atom are tightly bound to nucleus
هغه خپل نیوکلیس سره ډېر ټاټلی بوڼي څه وخت چې ته فورس ورکړې هغه دونه مضبوط ورسره بوڼي دونه مضبوط ورسره رقم واخلي هلته اټریکشن دونه مضبوط دی چې هغه فورس فرق نه کوي دونه دغه یي دونه مطلب دونه بوڼ دی دونه دغه دی څو ته وایي د دې چې کوم اټریکشن دی هغه دونه زیات دی نو دا انډکټر سو دا انسولیټر رابر سولو وډ دا کیسه ګرځي په انډکټر چې کوم شان بجلی نه وځي اوس خبره ده پر په دې الکتریسيټي کې چې کوم مین لا ده هغه د کولمز لا ده کولمز لا چې د هغه دا وایي د دوو چارجزو په پاس کې یا اټریکشن یو د بل سره کشش یا یو د بل ریپلژن دغه ته وایي یو د بل سره پیریوان نږدې اټریکشن د اټریکشن چې کوم اپوزیټ دی کوم متضاد دی هغه ریپلژن دی مطلب اټریکشن کې دوه پارټیکلز دوه چارجز راځي یو د بل سره ومشلېږي او په ریپلژن کې چې دی هغه دوه چارجز چې دی هغه ریپل کوي هغه یو د بل ځان نه سره مشلي هغه بالکل یو د بل لرې سره ځي نو کولمز دا وایي چې کولم چې یو ساینسدان هغه دا ویل چې فورس چې دی فورس یا اټریکشن یو بل یا ریپلژن یو بل کوم چې مالته سر در خلاص کی چې ریپلژن دې ته ویل کی چې یو د بل سره پیری وي اټریکشن چې یو د بل سره کشش یو د بل سره پاپاس کې سره جوړاو دې ته اټریکشن وایي نو کولم بای وایي چې یا ریپلژن اټریکشن چې دی هغه ډایرکټلی پروپورشنل دی د دې دواړو چارجزو پروډکټ مطلب د دې دواړو چارجز کته ملټیپلای کې ټیک دی که دا دواړه چارجز ته ملټیپلای کې نو د دې چې کم اټریکشن دی څونه چارجز زیات دي هغونه به اټریکشن زیات دي څونه چارجز زیات دي هغونه به ریپلژن زیات دي مطلب دواړه مطلب ته جنس اساسي هغه دا وایي چې فور چې دی هغه انورسلی پروپورشنل دی د ډیسټنس د دې په مابین چې کوم ډیسټنس دی سکویر ډیسټنس فاصله ورته وایي فاصله سوله او نو هغه دا وایي چې فاصله چې ده هغه انورسلی پروپورشنل مطلب څونه د دې دوو په دغه کې فاصله زیات وي که فاصله د دې دوو مابین زیات دی دا مطلب دی چې فورس کم دی که فاصله کم او فورس زیات دی معلومه خبره ده اوس د هغه دوه ایکویژنز یو دغه ایکویژن دی یو دا دی د دې څخه بیا موږ کولمز لا جوړو دا دواړه چې موږ سره کمباین کړو نو دا جوړیږي اون آر سکویر چونکه انورس دلته نشان دی نو دلته کانسټنټ راځي F is equal to K Q1 دې ته کولمز کانسټنټ وای او دا چې د هغه د K چې د هغه د 1/4 اپسیلون 1/4 اپسیلون چې دی هغه پرمیټیویټي هغه بیا بعد زستی سر د خلاص کم اور پای مطلب K is equal to 1/4 پای اپسیلون د دې برابر نو ته ایکویژن دا رقم لیکای سي 1/4 پای اپسیلون ملټیپلای بای Q1 Q2 upon R square دا کولمز ایکویژن دی دا دلته ما دا چې کوم حصہ ده دا کې ده کې مې دلته ترانسفر کړه دلته مې سبسټیټیوټ کړه نو دا کولمز ایکویژن جوړ کولمز ایکویژن ښه په بل ویډیو کې زه ته د دې مزید نور ډیټیل کوم د الکتریسيټي په حواله سره نو تاسو وګورئ مننه